ډیر محترم یاسپرور پهر صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه کوم د منتظمینو، خاص کر واجد ګونیری جواد خوبان صاحب. ډېره زیاته مننه کوم چې دومره ښکلي پروګرام یې را جوړ کړو. په دې ازغن حالاتو کې داسې ماحولونه را جوړول، داسې مشاعرې را جوړول او بیا دا خمخیاله ملګري را ټولول، دا بلها ګران کار دی. نو هغه دته زه چې کوم دی نو د خپل طرفه خراج تحسین پېښ کوم او ډېره زیاته دا ډېره نه ورکوم. حالانکې ما له خبرې دومره نه راځي، خبرې به مشران کوي او زه به ډایرکټ شعرونه راخلم. ارشاد دغه غزل دی چې دا چې سوزم بې انګاره غږ مې اورې او که نه، دا چې سوزم بې انګاره غږ مې اورې او که نه، یا زما پروردګاره غږ مې اورې او که نه، دا چې سوزم بې انګاره غږ مې اورې او که نه، یا زما پروردګاره غږ مې اورې او که نه. تا زمونږ مسایل څه کړه، زمونږ برخه چېرته لاړه، تا زمونږ مسایل څه کړه، زمونږ برخه چېرته لاړه، په حکومت کوم سرکاره غږ مې اورې او که نه. تا زمونږ مسایل څه کړه، زمونږ برخه چېرته لاړه، په حکومت کوم سرکاره غږ مې اورې او که نه. تا مو څه رنګ سودا وکړه، تا به څومره بیه خرڅ کړو، تا مو څه رنګ سودا وکړه، تا به څومره بیه خرڅ کړو، د سرونو دوکانداره غږ مې اورې او که نه. او د هر چا نظر په ما دی په مثال لکه د کونډې، د هر چا نظر په ما دی په مثال لکه د کونډې، ودرېدی نه شم په لاره غږ مې اورې او که نه. د هر چا نظر په ما دی په مثال لکه د کونډې، ودرېدی نه شم په لاره غږ مې اورې او که نه. او د اختر ورځې نږدې دي، لیونی د کالي اخلم، د اختر ورځې نږدې دي، لیونی له کالي اخلم، ته لږ ودرېږه ټوکماره غږ مې اورې او که نه. د اختر ورځې نږدې دي، لیونی له کالي اخلم، ته لږ ودرېږه ټوکماره غږ مې اورې او که نه. زه منصور د زمانې یم ان الحق نارې وهمه، زه منصور د زمانې یم ان الحق نارې وهمه، خیر دې بومې زه ترداره غږ مې اورې او که نه. او پاگل زړه مې مطمئن کړه له مودو په انتظار دی، پاگل زړه مې مطمئن کړه له مودو په انتظار دی، دومره ووایه دلداره غږ مې اورې او که نه. او ستا د ملک قانون حاکمه صرف ما دپاره جوړې صدر صاحب، ستا د ملک قانون حاکمه صرف ما دپاره جوړې، بې انصافه انصافداره غږ مې اورې او که نه. ستا د ملک قانون حاکمه صرف ما دپاره جوړې، بې انصافه انصافداره غږ مې اورې او که نه. او ما د وخت زنځیران مات کړه او پر هر تاله راغلم، ما د وخت زنځیران مات کړه او پر هر تاله راغلم، ته رضا شه خدای لپاره غږ مې اورې او که نه. دغه یو څو شعرونه چې د خپله ذاته حیاداره په ما زړه اوسېږه، د خپله ذاته حیاداره په ما زړه اوسېږه، د قدرتونو کې ردګاره په ما زړه اوسېږه. او ته دومره راشه که مې سا وځي چې زر وځي، ته دومره راشه که مې سا وځي چې زر وځي، ته قدر دومره وکړه یاره په ما زړه اوسېږه. او الزام مې واغست تمام کلی په ما وخندېدو، الزام مې واغست تمام کلی په ما وخندېدو، ما څه ونه کړه ستا لپاره په ما زړه اوسېږه. او مطلب مې دا نه دی چې ته د ستمونه کم کا، مطلب مې
دا نه دی چې ته د شتمونه کم کا، مطلب مې دا دی چې دلداره په ما زړه اوسېږه او لکه ماشوم مې خپله غېږه کې للو للو کړه، لکه ماشوم مې خپله غېږه کې للو للو کړه، نو دونه یم ناقراره په ما زړه اوسېږه. او دا چې په کوم ګناه قتلېږم دا ما نه دی کړی، دا چې په کوم ګناه قتلېږم دا ما نه دی کړی، د وخت قاضي د وخت سرکاره په ما زړه اوسېږه. مننه. دا چې په کوم ګناه قتلېږم دا ما نه دی کړی، د وخت قاضي د وخت سرکاره په ما زړه اوسېږه. او ما هوش بیللی دی پر هره راشه حال مې ګوره، ما هوش بیللی دی پر هره راشه حال مې ګوره، وتلی یم د خپل مداره په ما زړه اوسېږه. ډېر زیاته مننه.